د سیاسي ګوندونو د طرحو او وړاندیزونو څېړنې ته ګډه کمیټه جوړیږي. ولسمشر محمد اشرف غني د سیاسي ګوندونو له استازو سره د ټاکنو اړوند مسایلو خبرې اترې کړي. په دې لیدنه کې چې تیر ماښام په ولسمشرۍ ماڼۍ کې ترسره شوې د سیاسي ګوندونو پر وړاندیزونو او طرحو بحث او خبرې اترې شوي. په دې ناسته کې له هر اړخیزو بحثونو وروسته پریکړه وشوه چې د سیاسي احزابو د وړاندیزونو لپاره به یوه ګډه کمیټه ایجاد او د راتلونکو ټاکنو مهالویش او ټاکل شوې نیټې ته په پام سره به په دې تړاو یوه عملي طرحه وړاندې شي. پوښتنه دا ده چې د دې ګډې کمیټې جوړول آیا ګوندونه قانع کړي؟ د کابل نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم، زه اسماعیل شاکر یم او تاسو د نن خپرونه ګورئ. په نن کې د سیاسي ګوندونو او حکومت ګډې کمیټې پر چارو غږیږو چې پر موضوع به راسره دوه قدرمن میلمانه بحث وکړي. د حزب اسلامي غړی فیض الله صافی او سیاسي شنونکی شوای شرق. ستړي مشه صافی صاحب، د بحث له تاسو څخه پیل کوم. سیاسي ګوندونو استازو پرون ولسمشر سره وکتل، آیا ګوندونه قانع شول؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه په پیل کې استاد شوای شرق، بیا شاکر صاحب تاسو ته، بیا د کابل نیوز قدرمنو لیدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. وعلیکم السلام. دوی کې ټول روغ جوړ او صحتمند اوسي. د انتخاباتو په سر باندې تقریبا ډیره موده وشوله، تقریبا نږدې کال کېږي چې د احزاب او د کمیسونو همدا ډول د حکومت ترمنځ ناندري روانې دي. همدا ډول احزاب خپل هغه معقولې طرحې کومې چې دي هغه حکومت ته وړاندې کړي دي او په ځلونو د مقررو تماسونو په پایله کې هم حکومت، هم جمهور رئیس، همدا ډول انتخاباتو کمیسون دیو ژمنې کړي دي او ویلي دي چې موږ د احزاب غوښتنو لپاره غور کوو. بالاخره دغه د هغه بالاخره په دې وروستیو کې تاسو ولیدل چې د احزابو هغه غوښتنو ته چا اعتنا ونه کوله او احزابو اعتراضیه ناستې مطبوعاتي کنفرانسونه خپل د حزب اسلامي امیر جناب حکمتیار صاحب یو مطبوعاتي کنفرانس درلودو. له هغې نه مخکې د احزابو په شریکه باندې مطبوعاتي کنفرانسونه درلودل او بالاخره مختلف مدني حرکات هم په مخ په لار اچولي وو. اوس ټاکل شوی چې پرون او همدا ډول نن موږ په کمیسون مخې ته او همدا ډول په چاري عبدالحق کې موږ اعتراضونه درلودلي وی او مظاهرې مو کړې وی، خو خوشبختانه چې د حکومت له خوا نه دغسې یو شین څراغ وښودل شو. همدا ډول د احزابو له مشرانو سره په ګلخانې ماڼۍ کې لکه تاسو چې په جریان کې یاست یو لیدنه وشوله او هغلته ژمنه وشوله چې دغسې ګډه کمیټه به جوړېږي او دغه کمیټې په پایله کې به دغسې یو حل لاره راوځي چې د انتخاباتو شفافیت هم تضمین کړی شي او همدا ډول د احزابو قناعت هم حاصل کړی شي. د احزابو قناعت چې کله موږ خبره کوو د په دې معنی چې د افغانستان د ملت د اکثریت هغه ملت چې کوم ده د هغې هغه قناعت حاصل شي او هغې په پایله کې به شفاف ټاکنې وشي. موږ اوس امیدواره یاستو چې انشاءالله په همدې نږدې راتلونکي کې ځکه په دې باندې باید ډېره زیاته عجله هم وشي، که وخت هم ورځ تر بلې موږ له لاسه ورکوو. یوه پوښتنه دا مطرح کېږي چې د دغو کمیټو جوړول څومره عملي دي او د دوی پریکړې او د دوی کار څومره عملي ده؟ په دې معنی چې تاسو ولیدل چې د ګوندونو د کمیسون او حتی د بهرنیانو یوه ګډه کمیټه یا یو ګډ کمیسون جوړ شوی و او د هغې چارو هم کومه پایله نه درلوده. هغلته خو خبره داسې وه چې یو مشورتي ناستې وې او هغلته په حل لارو باندې غږېدلو، لکه په کمیسون د انتخاباتو کې چې کومه ګډه ناسته وشوله د احزابو د کمیسون، همدا ډول د یوناما د رئیس او د ولسمشر د دویم مرستیال ښاغلي سرور دانش دغه څلورو خواوې په اصلاحات په انتخاباتو کمیسون کې غونډه وکوله ستاسو د وینا په اساس باندې، یعنې تاسې خبرې په تایید باندې چې هغلته کومې خاصې پرېکړې ته ونه رسېدلو. اوس دا پرونی بیګانۍ ناسته چې له جمهور رئیس سره د احزابو وه، د دې تفاوت له هغې سره په یو دې شي کې ده چې حد اقل یو ګام اخیستل شوی ده، یعنې په دې باندې توافق وشو چې دغسې یو کمیټه به جوړېږي. دا کمیټې غړیتوب به څوک د کمیټې کې به څوک؟ دا خو معلومه خبره چې هم به احزابي هم به د کمیسون غړي ځینې خلک چې لازم وي او همدا ډول به د حکومت او د یوناما او بهرنیان ټول اړخونه به پکې خامخا دخیل وي، ښکیل به یې پکې او په دې کې به د حل لارې باندې فکر کېږي او په بالاخره داسې یو لاره به راوباسي چې هم د انتخاباتو شفافیت تضمین شي او هم په خپل مهال ټاکلي مهال باندې یعنې فی الحال لپاره سیاسي ګوندونو له اعتراض څخه لاس اخیستی؟ بالکل موږ همدې ته منتظر یو. سیاسي احزاب پخوا هم که ستاسو په یاد وي حزب اسلامي او دغه نور احزابو چې کله هم د اعتراض خبره کړې، کله هم خپله غوښتنه
مطرح کړې ده نو ډیر بتی دي اعتراضونو په برخه کې په مخ کې کې حکمتونه موجود دي. مثلا موږ هغه اول اعتراضیه ناسته چې درلودله ګور هغه یوه ناسته وه نه اعتراض او مارچ داسې یو څه شی نه و نو هغه هم د همدې لپاره ځکه په افغانستان کې وضعیت نسبت نورو حالاتو ته یو څه ناڅه کړکۍ چنده او احزاب د هیواد ته په ژمنتیا سره هیواد ته د ژمنتیا له مخې د هیواد حالاتو ته په کتو سره زر اعتراضونو یا جلساتو یا دغسې مظاهرو ته زړه نه ښه کوي. نو په همدې اساس باندې چې حرج مرج ایجاد نشي احزاب ډیر په احتیاط باندې ګام پورته کوي. مانا صاحب دو بحث بیا هم مطرح دي، یو په خپله د سیاسي احزابو غوښتنې دي او بل دغه ګډې کمیټې کې د وخت مسله مطرح شوې ده. کومه خبرپاڼه چې د عکس خبره شوې ده په هغې کې دا مسله راغلې ده چې د ټاکنو لپاره ټاکل شوې نیټه او وخت به په نظر کې نیول کېږي، بیا به د احزابو غوښتنې معنا یې دا ده چې ټاکنې باید په خپل وخت وشي. راګرځم تاسو سره په دې باندې چې کمیسیون وایي وخت نه لرو ورته، دا به د دې په امکاناتو باندې تاسو سره بیا راګرځم. شیوا صاحب د سیاسي احزابو سره د حکومت چلن، د ټاکنیزو کمیسیونو چلن په ځانګړې توګه په انتخاباتي پروسه کې ستاسو ارزونه څه ده له دې کار؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با درود خدمت آقای صافی و جناب شما و جناب شما بیننده های محترم برنامه‌تان. بحث مشارکت احزاب سیاسی در انتخابات مجلس نمایندگان بدون تردید یک فرایندی برای توسعه سیاست در افغانستان پنداشته میشه. از آنجایی که رئیس جمهور و رئیس حکومت توافقی آقای غنی دارای یک حزب سیاسی فراگیر در افغانستان نیست، ما فکر میکنم از بعد به آغاز گفتگوها میان جریانهای سیاسی و ریاست جمهوری یک نوع نگاه تقلیل گرایانه نسبت بر جایگاه احزاب سیاسی از آدرس آقای غنی و تیم ارگ یک نوع نگاه فروگذاشت و نگاه فرافکنی وجود دارد. این نگاه تقلیل گرایانه در واقع وقت کشی هست و فرصت ها را از دست دادن هست و بهانه جویی هست. آنچه که پس از واپسین دیدار در ارگ ریاست جمهوری میان نمایندگان احزاب سیاسی و میان کمیسیون انتخابات و ارگ اتفاق افتاده و فکر میکنم بازی دادن این جریان های سیاسی است و عدم تمکین به بسته پیشنهادی این جریان ها. به گونه مثال کمیسیون انتخابات تأکیدی برای برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان در 28 میزان داره و ریاست جمهوری هم گفته که در کار کمیسیون هیچ مداخله نمیکنم و برنامه ها آماده شده. مواد حساس انتخاباتی، چاپ برگه های انتخاباتی، حتی قرارداد با کمپانی که برگه ها را باید چاپ بکنه صورت گرفته. بله. این پیش زمینه ها نشان میده که ایجاد کمیته مشترک به نحو نشست ها با جریان های سیاسی و نحوی مصروف کردن این جریان های سیاسی است. شبی که خیمه ها را در درب کمیسیون مستقل انتخابات نیروهای ویژه برمیچیدن، بیش از 1000 تن از کسانی که اعتراض داشتن و چهره های ارشدی ائتلاف بزرگ یا جریان های سیاسی بودند در درب کمیسیون مستقل انتخابات حضور داشتند. با بیرحمی تمام، با هانوه و با فشار تانک، با چین تانک، نه تنها خیمه ها برچیده شد، بسیاری از این چهره های ارشد مورد شتم و لگد و مشت و مال و این گپا قرار گرفت و بسیاری از موترهای زیره‌ای از جا توسط ترک های کلان دولتی به مرکزیت سوق اداره نیروهای ویژه انتقال داده شد. دیده میشه که آقای اشرف غنی تلاشش امین هست و جامعه جهانی ممیره میخواه که مشارکت احزاب سیاسی را با این ساختاری که این جریان ها دارن، با پیشینه‌ای که در افغانستان دارن، قابل پسند نمیدانن. هم با آقای غنی طرفدار توسعه این احزاب سیاسی نیست و هم جامعه جهانی نمیخواد جریان های راستی یا ارتودکسی، جریان های جهادی و مقاومتی در افغانستان پایگاه های وسیع سیاسی خود را داشته باشه. خو مسله دا ده چې واسب چې خپل حکومت هم وایي، د ټاکنو کمیسیون هم وایي، هغه خواسته یا هغه پیشنهادونه چې د سیاسي احزابو لخوا مطرح شوي دي وخت ورته نه لري د پیشنهادونو د تطبیق او د عملي کولو لپاره. او یو بل بحث د سیاسي ګوندونو د ولسی کېدو په اړه ده چې آیا سیاسي ګوندونه په اندازه ولسی دي چې حکومت د دوی فشارونه ومني؟ هر دو چالش مورد بحث است. اول اینکه بلیاز زمانی بهانه‌ای را که کمیسیون انتخابات و حکومت مطرح میکنه ابزاری در دستشان است به منظور کنار زدن طرحی که جریان‌های سیاسی مطرح کردند. از طرف دیگر از واقعیت نگذریم، جریان‌های سیاسی که مدعی آوردن تغییرات بنیادین در پروسه انتخابات یا طرفدار مشارکت جریان‌های سیاسی در انتخابات پارلمانی هستند، از ساختارها و سازوارها و از مبانی اساسی یک جریان دموکراتیک، جریان نوین، جریان مردمی و جریان تازه و جدید واقعا برخوردار نیستند. ماکس وبر
به عنوان یک نظریه پرداز باورش است که احزاب جدید فرزندان دموکراسی هستند. این جریان ها فکر میکنم دچار خویشاوند سالاری شدن، یک نوع خانواده گرایی. ببینید اگر شما سطح نمایندگان این جریان های سیاسی را، هر جریانی که حالا هست، با حفظ حرمت به برادرم که نماینده حزب اسلامی اینجا هست، اینها تا به دامادشان، تا به برادرشان، تا به همسایهشان، نهایتاً با چند تا مهره اطرافشان که اونها هم از خودشان اراده و خودسالاری ندارن اندیشه میکنن و بس. من طرفدار مشارکت احزاب، توسعه سیاسی احزاب سیاسی، نهادسازی در افغانستان هستم، اما با اینی شرایط. بگونه مثال همدغه ضعف چې تاسو وایي چې ګوندونه هم یو ډول میراثي شوي دي، فامیلي شوي دي، همدغه ضعف باندې حکومت هم پوهیږي، کمیسیونونه هم پوهیږي چې نشي کولی احزاب په هغه اندازه فشار په حکومت باندې وارد کړي چې حتی دوی ټاکنیزه پروسه له چالش سره مخامخ. یکی از طرحهایی که به نظر آقای غنی پیشگیرانه عمل کرده همین واقعیت است که شما مطرح کردین. وقتی این جریان ها در درون خودشان انتخابات ندارن، کنگره ندارن، نمایندگان منتخب ندارن، دیتابازی مشخص ندارن، اصول حزبی ندارن، هزینه مشخص ندارن، کاری حزبی منظم ندارن، طرح و برنامه ندارن، میزان مشارکت مردم در ساختار این احزاب مشخص نیست، مانورها یا فیگورها یا حرکت‌های مدنی فراگیر انجام داده نمیتونن، پیشینه کار حزبی، ارائه برنامه و دیدگاه و چشماندازهای معین برای مردم ندارن، دقیقاً که این جریان ها نمیتونن واقعا مردم را داشته باشن. فکر میکنم ارگ ولسمشر اشرف غنی با آگاهی از چنین وضعیت نابهنجار این احزاب سیاسی حالا پیشنهادی از یاره در واقع ارزش قائل نیست، ولی میخواد سیاست بکنه، سیاست ماکیاولیستی، سیاستی که نه اینها را میگه دور بروید گرگ شما را عیف و میل بکنه و نه هم چنان نزدیک بیاید که در ساختار انتخابات، در چگونگی انتخابات و در پروسه انتخابات طرح شما نهادی نشود. اینها فقط در میانه اعراف هستند تا اینکه انتخابات مجلس نمایندگان برگزار شود، انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود. جریان‌های سیاسی دست کم در 17 سال پسین یک کاری را که مبتنی بر مشارکت سیاسی و حزب ورزی و مردم سالاری باشه واقعا انجام ندادن. من هم اگر به عنوان آقای غنی در رأس قدرت سیاسی افغانستان باشم با این جریان ها همین گونه ای برخورد میکنم که فعلا روالش ادامه. تاسو بیا په دې باندې راګرځم د اصلا د ټاکنو په سرنوشت باندې چې لوي خو معترض نمائندان چې وایي موږ هم خپل اعتراض نه تیریږو، له بلې خوا دغه سیاسي احزاب چې د ټاکنیزې پروسې پر وړاندې یو ستر چالش بلل کیږي، تاسو سره د ټاکنو په سرنوشت باندې راګرځم. صافي صاحب فکر کوي چې حکومت وخت کوشي کوي په دې معنی چې کمیټو ایجاد یا مثلا احزاب ته دغه سیژمنه ورکول چې تاسو په پیشنهادونو باندې غور کیږي وخت کوشي ده. زه شاکر صاحب مخکې دینه چې دې موضوع ته راشم استاد شوی شرق چې کوم خبرو ته اشاره درلودله ممکن په بعض ځایونو کې به صدق کوي، ولې ځکه د حزب اسلامي په اړه باندې ته لنډه خبره کومه ډیره لنډه چې وخت مو نه نیول شي. د احزاب موجودیت چې اوس په افغانستان کې کوم ده داسې ده لکه د لمر غوندې روښانه ده او د حزب اسلامي هغه موقف او هغه په ټولنه کې محبوبیت، په ټولنه کې د غړو د ډیروالي خبره بیخي د لمر غوندې روښانه ده او دا څوک نشي کولی چې په دوه ګوتو باندې پټه کړي، ځکه حزب اسلامي داسې یو واضحه او روښانه او ښکاره حزب دا ټوله نړۍ حتی پیژني. همدا ډول د احزابو د میراثي کېدو په اړه باندې صرف همدغسې یو لنډه غوندې خبره کوم او هغه دا چې حزب اسلامي هېڅکله هم د یو میراثي حزب په ډول باندې برخورد نه دی کړی. تاسو په جریان کې هستئ جناب حکمتیار صاحب چې کله کابل ته راغی او په کابل کې خپل حزبي فعالیتونه پیل شول او متصل ډیر عاجلې یو ډیره لویه غونډه جوړه کړه چې تقریبا 3,000-5,000 کسانو په کې ګډون درلود. تاسو جریان کې هستئ لوی جرګې په خیمه کې او د حکمتیار صاحب له دومره عظیم او لوی شخصیت سره بیا هم هغوی ټاکنې وکولې او دا اوس چې حکمتیار صاحب د حزب اسلامي د امیر په توګه دلته فعالیت لري، دا هم د هماغه کنګري او د هماغې یو لوی غونډې د ناستې له امله تعین شوی ده. زه غواړم د حزب اسلامي په اړه د خبره وکم ټاکل شوی ده او دا د هغه 3,000 کسیزه شورا له خوا نه ټاکل شوی رهبر ده. راځو ستاسو پوښتنې ته چې آیا حکومت په رښتیا هم غواړي چې وخت لاسه ورکړي؟ بالکل
حکومت له هماغه پیل نه همداسې یو برخورد کړی ده. زه د استاد خبره بیخي تاییدوم، رښتیا هم حکومت چې له پیل نه کوم کار کړی ده له احزابو سره یا له نورو د ټولنې سره، هغه همدا ډول کار شوی ده چې وخت ضایع کړی ده. یعنې دغه ځینې ناستې چې تاسو ولیدلې، لکه مخکې تاسو ورته اشاره کوله چې په کمیسیون کې داسې یو ناسته وشوله، دا هم تقریبا همداسې یو شی وه. ولې موږ تر وروستۍ لحظې پورې د انتخاباتو په دې هڅه کې یو چې په مسالمت امیزه ډول باندې خپلې غوښتنې باید د احزابو غوښتنې چې دا ملي غوښتنې دي دا په ټاکنو کمیسیون باندې ومنو او دوی باید ومني. له دې نه بله خبرپاڼه کې خبرپاڼه کې راغلی چې د احزابو پیشنهادونه او غوښتنې په دوه مسایلو، یو د ټاکنو نیټه او یو هم د ټاکنو مهالویش په پام کې نیولو سره. یعنی دا هغه څه دي چې موږ پرون هم په همدې میز باندې د ټاکنو کمیسیون له ویان سره بحث درلود چې هغوی په ډېر وضاحت سره وایي د احزابو پیشنهادونو یا د احزابو طرحې تطبیق لپاره وخت نشته. د ټاکنو په مهالویش کې وخت ضرورت نه لري شاکر صاحب، وخت ضرورت نه لري، هیڅ ضرورت وخت نه لري. تاسو ولیدل چې په انتخاباتو کمیسیون کې چې هغه څلور جانبه غونډه څو ورځې مخکې تاسو په جریان کې استئ چې وشوله چې هغې کې ښاغلی سرور دانش او همدا ډول د انتخاباتو کمیسیون د یوناما رئیس او د احزابو استازي هغلته شامل وو. هغلته یو الماني کمپنۍ راغله، هغوی تقریبا د 10 نفرو په حضور کې یو پریزنټیشن وړاندې کړ، هغلته یې ضمانت وکړ په تضمین سره یې وویلې ګوره ماته اجازه راځه خبره تکمیل کوم، بیا مې یاده وځي. هغلته په ډېر وضاحت باندې هغه کمپنۍ ضمانت وکړه او د ضمانت کولو سره یې وویل چې موږ ته 2 میاشتې وخت راکړئ، موږ په دغه 2 میاشتو کې دغه سیستم ټول درته هم بایومیټریک کوو، هم د احزاب ټاکنې درته حزبي کوو، ټول هغه سیستم چې کومې غوښتنې چې د احزابو دي هغه عملي کوو. پاتې شوه د ځینې خلک وایي چې د قانون د تبدیلۍ او دا بیا لږ پروسه به لري، وخت به اخلي. هېڅ وخت نه اخلي، یوازې د رئیس جمهور یو فرمان په دغه کې کافي ده او بس بالاخره کولی شي. د مهالویش مسله ډیره مهمه ده صاحب صاحب، په دې معنی چې مخکې شوا صاحب اشاره درلوده چې د ټاکنو کارونه ډیر پرمخ تللي دي. ګوره د سیاسي احزابو په غوښتنو کې یو مسله دا مطرح ده چې هغه لیست د رایو اچونکو چې کمیسیون ترتیب کړی دا د ملغا اعلان شي. هغې نه خو احزاب تېر شول، تاسو په جریان کې نه، هغې نه تاسو په جریان کې استئ احزاب او هغه خبره پرېښودله او ویې ویلې چې بالاخره فقط دومره دې وشي چې دغه ټاکنې دې اوس بایومیټریک شي، څوک چې رایه ورکوي نو که چا 20 ځلې هم ځان ثبت کړی یا جعلي تذکیرې جوړې کړي که هر کار یې کړی وي نو چې کله ټاکنې بایومیټریک شي د یو شخص دغه د ګوتې نښه چې کومه ده دا په یو ځلې په سیستم کې چې شامله شوله، دویم ځل بیا هغه نه یعنې تاسو منل چې 9 میلیونه کسانو ځانونه ثبت کړي؟ نه، دا خو په هیڅ ډول نه، دا خو موږ ډېره واضحه دریځ لرو په دې برخه کې. 3 میلیونه 3.5 میلیونه نهایت 3 میلیونه او 6 لکه خلکو په ټاکنو کې ګډون کړی ده. که ستاسو په یاد وي په یو بل میز کې ما دا ستاسو په ټلویزیون کې دغه خبره وکړله، ډېر ښه معقول دلایل مې هم ورته وړاندې کړل. که ستاسو په یاد وي نړیوالې ټولنې د امنیت شورا هم دغه خبره کړې وه چې موږ به په دې باندې بیا بحث کوو، غور به کوو، بررسي به کوو چې ودرېږه دا څومره خلکو په رښتیا باندې خبره دا هم سره چې د ګوندونو سره هم داسې وسیله نشته چې هغوی دې وایي دا ارقام 3 میلیونه دي. نه موږ که ستاسو په یاد وي مخکې ځل مې هم دا خبره کړې وه، موږ حتی یو ډېر جالب معلومات نوي معلومات چې هغه له رسنیو سره هم نه وو ما دلته یې رایه کړي وړاندې کړي مې وو چې هغه د رایه ورکوونکو د نومونو د ثبتولو بانک د رایو که څه شی هغه د ثبتولو لپاره چې دوی استخدام کوو، څوک پرې خبر نه وو. ما د ستاسو ټلویزیون له لارې خلکو ته وویلې چې دوی اوس غواړي چې خلک استخدام کړي او څه رقم خلک استخداموي، څوک استخداموي، هغه خبرې مې هغلته وکولې. یعنې خبره دا ده چې موږ دغه پروسه ډیره دقیقه څارو او په ټولو ولایاتو کې موږ کسان لرو، نمایندګان لرو، خلک لرو، هغوی دغه پروسه په هره برخه کې نږدې نه څاري. یعنې موږ چې کومه موږ اټکل خبره کړې وه که نه، که ستاسو په یاد وي د حزب اسلامي امیر جناب حکمتیار صاحب هم اټکلي ویلي و چې تقریبا 3 میلیونه او 6 لکه خلکو په دې کې په رښتینې ډول باندې نوملیکنه کړې ده او هغه نور چې دی هغه خیالي دي یا هغه څوک دي. او د دې لپاره چې دا خیالي دي، د دې لپاره ډېر واضحه روښانه مثالونه شته دي. تاسو په جریان کې یاست، یا څو ورځې مخکې ولیدل چې 2000 تذکیرې د هغه یو جناب د مشاور په موټر کې راووتلې که راونوتلې، هغه جعلي تذکیرې وي. همدا ډول حاجي صاحب عبیدالله بارګزي چې 20 تذکیرې د یو کس په نامه باندې عکسونو سره یې وښودل چې دا یو کس، اجازه راکړه دا خبره به تکمیل کړم، چې ویې ښودلې چې 20 تذکیرې د یو کس باندې جوړې شوي دي. همدا ډول یو ډېره جالبه خبره بله تاسو ته وکړم، یو چا تذکیره جوړه کړې ده، یو امریکایي فلمي ستوري ته یو تذکیره جوړه کړې، مایکل جکسن په نامه باندې څوک هغه ته تذکیره جوړه کړې، هغه تذکیره چې کله راوړې وه نو
ورته ښودلې بیا ورته ویل چې وروره دا سړی خو پخوا مړ شوی ده تاسو دې لپاره تذکره جوړه کړې ده یعنې د دې لپاره چې د کې جال شوی ده تذکرې یو کس څو تذکرې جوړې کړي دا خو بیخي د لمر غوندې روښانه خبره ده په دې کې هیڅ نه پیدا کېږي. راګرځم بیا تاسو ته د حل لارو لپاره چې واسه د ټاکنو سرنوشت کم خواته ځي. زه فکر کوم چې حکومت اراده لري او د ټاکنو کمیسیونونو اراده لري چې ټاکنو رامنځته شي او خلک بیا رای ورکړي او خپل سرنوشت تعیین وکړي. بس انتخابات و تعیین انتخابات، برگزاری انتخابات مأموریت و مسئولیت حکومت هست و نهادهای انتخاباتی. جامعه جهانی و مأموریت ناتو که در افغانستان هزینه‌های هنگفت را می‌پردازند و در این مأموریت هستند، بهانه‌های جز تامین امنیت و نهادینه کردن دموکراسی و انتخابات در افغانستان ندارند. انتخابات مجلس نمایندگان با فکری که ما دارم باورمند هستم برگزار میشه و هیچ بهانه‌ای برای به توقف دادن این انتخابات از آدرس نهادهای انتخاباتی دولت افغانستان و جامعه جهانی قابل قبول نیست. تو مهم چالشونه چې تاسو ته وایم شیواسب امنیتي چالشونه علاوه سیاسي احزاب، معترض نمایندان او د غزنی د ټاکنو وضعیت هغه ستر چالشونه دي چې د همدوز د انتخاباتي پروسې پر وړاندې ولاړ دي. د دغو چالشونو په موجودیت کې به د ټاکنو سرنوشت څه ډول وي؟ تا به حال دیده میشه که کارگزاران کمیسیون‌های انتخاباتی هم چالش غزنی را بهش غور و بررسی میکنن به گونه‌ای که به عنوان یک امر استثنا تحت یک فرمان دیگر احتمال میره که بحث غزنی اگر راه حلی پیدا نکنه در این انتخابات پیش روی 28 میزان شاید همزمان با انتخابات ریاست جمهوری غزنی به عنوان یک ولایت استثنایی انتخاباتش برگزار شود با توافق و با حل معضلی که در غزنی جاری است. کاندیدان معترض و کسانی که از فهرست حذف شدند تا جایی که ما در جریان هستیم اسناد کافی، شواهد و مدارک کافی به منظور کنار زدن این نام‌ها از فهرست نهایی در اختیار نهادهای انتخاباتی است. مراجع قانونی در این زمینه حکم خود را صادر کرده و هیچ بهانه‌ای برای بازگشتشان به لیست نیست. در کنار این حتی 45 تنی که اخطاریه جدی از آدرس کمیسیون شکایات انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات گرفتند، اینها نیز در پرتگاه یا در واقع در آستانه حذف هستند. هیچ گونه فشاری باعث نمیشه که اینا دوباره به لیست بیاین و وارد این سیستم شوند. مواد لوجستیکی، هزینه برای انتخابات، مواد حساس انتخاباتی، استخدام، هزینه هایی که تا به حال مصرف شده، همکاری که جامعه جهانی داره، بخش انتخابات یوناما داره، نهادهای ناظر انتخاباتی داره و همین واتر لیست یا فهرست رای دهندگان که در آستانه تکمیل هست در کمیسیون انتخابات، اینها به خاطر صورت گرفته که مجلس نمایندگان باید مشروع شود. پس از مشروعیت مجلس نمایندگان و برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان باید انتخابات ریاست جمهوری بدون به توقف دادن یا زمانگیر شدن برگزار شد که افغانستان شاهد یک دولتداری مشروع باشه. در مورد انتخابات مجلس نمایندگان من خدمتتون عرض بکنم که به صورت قطع برگزار میشه، اما در مورد انتخابات ریاست جمهوری یک بحث است، بحثی مشارکت سیاسی طالبان، چیزی که در میز مذاکره آمریکایان با طالبان مورد بحث است. در واپسین واکنش وزیر خارجه پاکستان و عمران خان نخست وزیر پاکستان و در آستانه سفر قرار داشتن این وزیر به کابل ما مواردی را میبینیم که احتمال میره طالبان با توافق سیاسی حکومت موقت را قبول بکنن. حکومت موقت البته در بستر یک جلسه بنی دومی با مشارکت کشورهای همسایه، جامعه جهانی، اجماع بین‌المللی، همگرایی منطقه‌ای و مشارکت طالبان و حزب اسلامی که به صلح پیوسته، دیگر جریان‌های سیاسی دیگر. اگر چنین گفتگوی در واقع نتیجه بده ما انتخابات ریاست جمهوری نخواهیم داشت و حکومت موقتی که مسئولیتش برگزاری انتخابات خواهد بود پس از 2 سال یا 1 سال حکومت موقت رونما خواهد شد. در غیر انتخابات مجلس نمایندگان و انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد و هیچ چالشی هم فراراه این دو گزینه وجود ندارد. با بس په نتیجه کې بالاخره د احزاب او حکومت ترمنځ روان بنبست د پای ټکی خودلو لپاره اساس سره حل لاره څه ویني ډیر لن راته وایي چې وخت خلاص دی. یو خو مخکې دغه نه لنډه باندې خبره کوم که چېرته ټاکنې په همدغه ډول باندې چې په غزني کې په هغه ډول باندې ستونزه موجوده وي او دلته د ټاکنو په پروسه او په دغه سیستم او قانون کې په دې ډول باندې ستونزې موجودې وي، که دا ټاکنې د استاد د وینا په اساس باندې که چېرته و هم شي
دا به ډېرې نیمګړې له درغلیو ډکې فساد زېږونکي او دا به افغانستان ته په راتلونکي کې نور بحرانونه زېږوي. نو د دې لپاره چې بحرانونه ونه زېږېږي، ټاکنې شفافې وشي او بالاخره یو مشروع حکومت او دولت په افغانستان کې جوړ شي، د دې لپاره باید همدغه اوس نه د افغانستان د دولت او د حکومت دغه سردمداران، دغه څوک چې په دغه برخه کې دخیل دي او واک او قدرت ورسره ده، باید مسؤلانه عمل وکړي او د مسؤلانه عمل له مخې نه وکولی شي چې دغه بحران مهار کړي او کنټرول کړي او بالاخره شفافې ټاکنې په افغانستان کې ترسره کړي او د شفافو ټاکنو د ترسره کولو په پایله کې یو مشروع پارلمان رامنځته شي او د هغې له لارې بیا وکولی شو چې هیواد کنټرول شي او بالاخره له سیاسي دغسې یو بحران سره چې اوس مهال مخامخ ده ووځي. استاد تاسو د بحث د نتیجې په توګه راته ووایئ د دغه بنبست حل لپاره څه من فکر میکنم نهایتا به بایومتریک شدن سیستم انتخابات کوتاه میآید و نه به مشارکت احزاب سیاسی در انتخابات مجلس نمایندگان. انتخابات با سیستم بایومتریک و نظارت فناوری انتخاباتی برگزار خواهد شد و در مورد انتخابات ریاست جمهوری هنوزم زود است. بدون گرفتن نتیجه مذاکره طالبان با آمریکا و با حکومت افغانستان به جلسه صلح مسکو ما ارائه نظر بکنیم که انتخابات ریاست جمهوری چگونه برگزار خواهد شد. ولی نظر به آمادگی های تدارکاتی کمیسیون های انتخاباتی آماده هستند که در 28 میزان انتخابات را برگزار بکنند با توجه به این که قناعت جریان های سیاسی را با آوردن سیستم بایومتریک در جریان انتخابات فراهم خواهند. ډیره مننه کور مدان چې راغله په موضوع مر سره بحث وکړ. ګران لیدونکو له تاسو ډیره مننه چې تر دې د موضوع ملتیا کوله. تر بیا مو الله مل شه.